پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي کچا سلوارا دورجی دغه سبحان الله وبحمده وای پیغمبر علیہ السلام فرمایي 1,40,000 نیکی الله پاک ودته ورکوي. او ابن کثیر مولوی صاحب حدیث نقل کړی دی په سوره دهر کې فرمایي د الله رسول فرمایي کچا یو ور دا ویل سبحان الله وبحمده 1,40,000 نیکی الله پاک ودته پر یو ور ویل ورکوي. بیا بخاری حدیث نقل کړی امام بخاری صاحب فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ک سړی سلوار دوره جدا کلمه وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده چې دومره ګناه کړي لکه د سمندر ځګ راواخله الله پاک به د په دا ویلو د ذکر هغه ګناه ور معاف کړي چې د سمندر د ځګ څومره مقدار دی څومره ځګ دی څومره سمندر دی الله پاک په دومره گناه هم موتا تر معاف کی. سنو لوی خبر د عزیزانو او څومره انتک خبر د سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ډیر آسان ذکر دی او د الله رسول فرمای احب الكلام ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم پیغمبر علیہ السلام فرمای الله ته ډیر خوند ورکړي الله ته ډیر خوند ورکړي او دغه ذکر چې دی هغه د ځان د لپاره ضروري او لازم کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي طبرانی حدیث نقل کړی دی ک یو سړی لتهجد بیریږي چې یار زب په نیمه شپه راپورته کېږم بیا به زما خوب خرابېږي او بیا به زه مطلب دا خوب پرېږدم پلانۍ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وای کڅوک پدا بیریږي لدی بیریږي چې زه تهجد نسم کولای په نیمه شپه راپورته کېدل تهجد کول ډیر ګران کار دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ډیر دا وای سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هغه د تهجد ثواب څو د تهجد من څو ثواب او اجر لري الله پاک وتا ته په دې ذکر کې د تهجد ثواب ولګوي اندازه ولګوي. د الله رسول فرمایي یو سړی بزدل دی او یار که زه ولاړم جهاد لرلو سر به مې پریسي پښې به مې پریسي داسې به زه مړ سم داسې به زه ولاړ سم داسې به چان پاته سي بزدل دی. د الله رسول فرمایي ته دا ډېر وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده فرق نشته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دا وایه د بزدلی چې ته پاته ولې له جهاد له اغلوی عبادته الله پاک به وتا ته د هغه جهاد ثوابونه درکړي. کم سړی بزدل دی کم سړی مطلب د خوب ډیر شوقي دی تهجد نشي کولای تهجد لا نشي راپورته کېدلی هغه د دغه توري ډیر وایي. کم سړی د خپل سر د الله په لاره کې نشي شیندلی بزدل دی بې زړه دی هغه د دا توري ډیر وایي. او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی بخیل دی بخیل سړی بیریږي هغه وایي یاره ما داسې پخوارۍ روپۍ ګټلې دي ما داسې پخوارۍ دا 2 روپۍ پیدا کړې دي نو زه خو نسم کولی چې دا روپۍ چې دي هغه خیرات کم یا صدقه کمه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دا بخیل سړی دی دا تور ډېر وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هغه د بخل چې کومه ګناه ده د پر غاړه پرته ده یا د روپیو 2 خیرات یو صدقه کوي نه هغه الله پاک په ودته د صدقې ثواب ورکړي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي یو سړی راولاړ سي د الله په لاره کې دومره سونه خیرات کی لکه غر
دومره سونا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه دومره اجرونه ثوابونه نه دي لکه یو سړی چې دا تور ډیر وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده یو لک څلور زره نیکي په یو حدیث کې د ابن کثیر او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي طبرانی حدیث دی اوای یو لک څلور زره نیکي پر سل واره ویلو باندې ځکه کله دا ذکر ډیر کوم چې سل واره وایم نو خو یو لک څلور زره نیکي دي نو بیا چې زوم یې الله د چا پر ما حق دی دا زواغه تر بخښم کمړ دی که ژوندی دی که ورک دی که ښکاره دی که خپل دی که پرېدی دی صحیح سو دا ور وبخښم چې الله د قیامت پر ورځ داسې نه زما عمل نامه دا خلک راخلي الله یې دا په چا پسې دا په هغه چا پسې ولې موږ څه انسانان یو خامخا به مې بد کړي خامخا به مې غلط کړي پسې وایه په دنیا کې دا سړی فارغه که که نه د آخرت په ورځ چې مې در غاړه ونڅي هغه ورځ ډېره سخته ورځ ده او ډېره مشکله ورځ ده او ډېره لویه ورځ ده او ډېره د ژړا ورځ ده د الله رسول فرمایي دومره به انسان وژاړي 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 چې د سترګو اوښکې به ختمې سي بیا به د هغه پر ځای وینه شروع سي وینه به هم ختمه سي دی به ژاړي د الله رسول فرمایي که غواړې په دا خپلو اوښکو کې کښتۍ هم چلولی سي هغه ستړې ورځ را روانه ده د هغه ستړې ورځې دپاره به مرچش کوو ان احب الکلام الا الله سبحان الله وبحمده بیا به یو سړی وایي مولوي صاحب دا خو دا رقم ویل کېږي سبحان الله العظیم وبحمده یا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم داسې ویل کېږي وبحمده یا دا ټوله د الله رسول ښوولې دي ټوله ښوولې دي خو ما په هغو کې دا یو ذکر در وښوی چې سبحان الله وبحمده بس هره ورځ سل واره چې دا ووایه ډېر لوی ثوابونه دي ډېر لوی اجرونه دي الله دې را نصیب کړي چې په ننګ او په ناموس له لوره کم وي صدقه شه ناقابل زوی له لوره یعنی بې غیرته زوی دا د صدقه سي پر چا پر هغه غیرتمنه لور ننګیالي تر برونه ښه دي ننګیالي تر برونه ښه دي او که نه یې ننګیالي تر له هم ښه ده له تربوره